والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سواد قسم دی له نصیحت نه پر ډک قرآن، بلکې همدغه خلک چې له منلو نه انکار کړی دی یعنی کافران په سخت تکبر او سرکشۍ کې اخته دي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. له دوی نه مخکې موږ همدغسې څو نسلونه هلاک کړي دي، او کله چې د هغو کمبختی راغلی دی نو هغوی چیغې وهلي دي، خو هغه د ژغورل کېدو وخت نه و. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دوی په دې خبره سخت تعجب وکړ چې دوی ته په خپله له همدوی نه یو ویرونکی راغی. منکران وویل چې دی کوډګر دی، ډیر دروغجن دی. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آیا دوی د ټولو خدایانو پر ځای فقط همدا یو خدای وګرځاو؟ دا خو ډیره د تعجب وړ خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او د قوم یعنی قریشو سرداران له دې وینا سره ووتل چې زه او د خپلو معبودانو پر عبادت ټینګ اوسئ. دا خبره خو د کوم بل غرض لپاره کیږي. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خبره موږ د نږدې زمانې په ملت کې له هیڅ چا نه ده اورېدلې. دا نور هیڅ نه ده مګر یوه له ځانه جوړه شوې خبره. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. زمونږ په منځ کې همدغه ایکي یو سړی پاتې شوی و چې پر ده باندې د الله وحی نازله کړی شوه. اصلي خبره دا ده چې دوی زما په وحی کې شک کوي، او دا ټولې خبرې د دې لپاره کوي چې دوی زما د عذاب خوند نه دی څکلی. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. آیا ستا د بخشش والا او برلاسی پروردگار د رحمت خزانې د دوی په اختیار کې دي؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. آیا دوی د اسمانونو او ځمکې او د هغو په منځ کې شیانو څښتنان دي؟ ښه نو دوی د عالم اسباب څوکو ته وخیژي ودې ګوري. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. دا خو له ډلو نه یوه داسې کوچنۍ غوندې ډله ده چې په همدې ځای کې ماتې خوړونکې ده. له دوی نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، د میخونو او لوړو عمارتونو څښتن فرعون، سمودیانو، د لوط قوم او د ایکه خلکو پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. له هغو نه هر یوې پیغمبران دروغجن وګڼل او زما د عذاب فیصله پرې تطبیق شوه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. دغه خلک یعنی د مکې مشرکان هم فقط د یوې زلزلې انتظار باسي چې له هغې وروسته کومه بله زلزله نه وي.
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وایي چې ای زموږ پروردګاره د حساب له ورځې نه مخکې زموږ برخه موږ ته په بیړه راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ای پیغمبره په هغو خبرو باندې صبر وکړه چې دوی جوړوي. دوی ته زموږ د بنده داود قصه بیان کړه چې د سترو قواو څښتنو په هر معامله کې الله ته رجوع کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. مونږ له هغه سره غرونه تابع کړي و چې سهار او ماښام له هغه سره پاکي بیانوله او الوتونکي به د هغه شاوخوا ته راغونډېدل او ټول د هغه تسبیح کولو ته متوجه کېدل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مونږ د هغه سلطنت محکم کړی و، هغه ته مو حکمت ورکړی و او د فیصله کوونکو خبرو صلاحیت مو ور په برخه کړی و. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. او تا ته د هغو مدیانو څخه خبر رسېدلی دی چې پر دیوال راختلي د هغه حجرې ته ننوتلي وو. کله چې هغوی داود ته ورغلل نو داود د هغو په لیدلو وارخطا په وویلا شو. هغوی وویل مه ویرېږه، موږ د دعوا دوه لوري یو چې یوې پر بلې تیری کړی دی. ته زموږ په منځ کې له حق سره سمه فیصله وکړه، بې انصافي مه کوه او موږ ته سمه لاره راوښیه.